خدای ورور سوال کړی دی و چې ستاسو مهرباني به وي چې موږ ته هغه دعاګانې وښیې کومې دعاګانې چې د اذان نه مخکې ویلی کېږي او د اقامت نه مخکې او دغه شان د اذان نه بعد او د اقامت نه بعد دا دعاګانې موږ ته وښایه. نو دا اوږد سوال دی خو ده داسې لنډ کړی دی. لکه کله نه کله یې ورور سوال وکړي که نه 2 ټکي ووایي خو هغه 2 ټکي هغه ته داسې مختصر ښکاري به به اوږده خبره به کوي. دې ورور سوال کړی دی ما ته هغه دعاګانې وښایه چې د اذان نه مخکې دي او د اقامت نه مخکې دي او بیا د اذان نه بعد دي او بیا د اقامت نه بعد دي. الجواب موږ به هم د یو حال جواب ورکو. دعا د اذان نه مخکې خاص دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت. د اذان نه مخکې خاص دعاګانې نه دي ثابت. یو سړی ځان له دعاګانې غواړي خو که دا عقیده ورسره ساتي چې د اذان نه مخکې او د ټیم سره یې خاص کې بیا به بدعت یې ګورې او نه به خاص دعایي. د یو شو. دویم د اقامت نه مخکې چې کله مؤذن اقامت ته ودرېږي نو په دې ټیم کې هم څه خاص دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت اقامت نه مخکې. او که څوک دیږي که یو دوا خاص کوي یو دعا بعینه خاص کوي نو بیا به بدعت کوي. دریم حال د اذان او د اقامت په منځ کې نو خاص دعا نشتی خو عام ترغیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی دی چې ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه. د اذان او د اقامت په منځ کې دعا نه رد کېږي نو ډېرې دعاګانې غواړي. سنن ترمذي کې دا حدیث دی ډېرې دعاګانې غواړي خو دعا یې ښوولې نه ده. نو د اذان او د اقامت په منځ کې چې کومه دعا ستا زړه غواړي هغه د الله نه غواړه. دعا ډایرکټ د اذان نه بعد نو دا یو دعا ثابته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح بخاري کې شتي. کوم چاته یې ده دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا ثابته ده او دا چې چا ووي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة قیامت په ورځ به شفاعت کو. د اقامت نه بعد دعا دام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته. اقامت نه بعد څه دعا خاص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت. او دا هغه علماو قول هم کمزوری دی چې کله اقامت مؤذن وي ته ورسره هغه کلمات وایه په هغوی سره په دې صحیح دلیل نشته. کله چې اذان ویلی کېږي نو دغه ټیم کې به یو مستحب کار څه دی د دې اذان جواب ورکړو. دا ثابت دی. اوس تاسو په دې جواب پوره پوه شوئ که نه؟ دا د ضرور د جواب د سوال تفصیلي جواب و چې د هر حال ځان له جواب و. او درود هم ثابت دي او دی وایي چې دین علاوه خاص ذکر یي موږ وایي چې د اذان نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل او دغه دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. اذان په ټیم کې د اذان جواب ورکول ثابت دي. اقامت نه مخکې خاص دعا اقامت نه بعد خاص دعا د اذان نه مخکې خاص دعا دا نه دي ثابت. او د اذان او د اقامت په منځ کې چې کومه دعا دې زړه غواړي هغه غواړه ځکه چې دا د دعا د قبلېدو وخت دی.